سلطان رکن الدین ببرس لغلامینا تر سلطنت. نوشتما برخه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. محترم اوریدونکو، لکه څرنګه چې موږ په تیره 28مه برخه کې د غلامۍ نه تر سلطنته د داستان و هغه ځای ته رسېدلي وو چې سلطان رکن الدین ته هغه جاسوسان او مخبران راغلل او د مغولو په اړه خبر ورکوي. او بیا څو لحظې لا نه وي تېرې سوي چې د سلطان رکن الدین یو ساتونکی پهرهدار راغی او هغه ته خط راوی چې د ډاګي کوتر لخوا څخه د قاهرې څخه ورته راغلی و. او سلطان رکن الدین لاس ور مخته کړ، هغه کاغذ یې راواخیست او پهرهدار د خیمې څخه بیرته بیرون سو. سلطان رکن الدین تر یو وخته پورې هغه لیک ولوست. په مخ یې د اندېښنو نښې نښانۍ راڅرګندې سوې. بیا کاغذ قط کوي او تر څنګ یې کښېښوئ. نو اوس به راسو محترمو اوریدونکو، پاته حالات به وګورو چې نور څه مخته راځي او آیا په دا خط کې لیکل سوي څه دي. کم وخت چې سلطان رکن الدین کاغذ قط کوي او تر څنګ یې کښېښود او ویې ویل: د اسلام په لارې سرښندونکو زما ملګرو، دا لیک د قاهرې څخه راغلی او په دې کې ډیره مهمه خبره دا ده چې د نوبه عیسایي حکمران زموږ په خاورو باندې یرغل کړی دی. د حملې په دوران کې هغه تر ډیره مخته راغلی او په هر ځای کې تباهي او بربادي کړې ده او دا لوبه اوس هم روانه ده. په حقیقت کې د نوبه حکمران ډیویډ ته په هغه وخت کې هم نصراني ځواکونو زموږ په خلاف د ملاتړ غږ کړی و، کله چې موږ د روم د بحیرې په غاړه د هغوی کلاګانې او جنګي ځواکونه یو په بل پسې له منځه وړل. نصراني ځواکونو هغه وخت هم له ده څخه مرسته غوښتې وه، کوم وخت چې نور هیئتونه ستر پادري پاپای اعظم او نورو اروپایي هیوادونو ته استول، خو هغه وخت د نوبه حکمران ډیویډ زموږ په خلاف راپورته نه سو، بلکې خپل ځان یې د جنګ په تیاریو کې مشغول کړی و. په دې وخت کې د روم د ستر پاپای اعظم په حکم د فرانسې او انګلستان ځواکونه زموږ په خلاف محترک سول، خو ناکامه او نامراده بیرته وتښتېدل. اوس نو د نوبه حکمران ډیویډ راپورته سوی دی او غواړي زموږ څخه د دې خبرې بدله واخلي چې موږ ولې د روم د بحیرې په غاړه نصراني جنګي کلاګانې له منځه وړي او د هغوی حاکمیت مو پای ته رسولی. داسې بریښي چې د نوبه د حکمران ډیویډ ورځې هم شمیرل سوي دي. زما د کار ملګرو واورئ، که چیرې د نوبه حکمران ډیویډ غواړي موږ ته ستونزې را پیدا کړي او زموږ سره د ازمایښت ډګر ته راکښېوځي، نو دا کومه ستره او نادره خبره نه ده، ځکه پخوا تر دې ډیر سرکشه او مغروره حکمرانانو هم همدا هیله له ځانه سره ویوړه. کله چې هم زموږ مقابلې ته راغلي نو خالي لاسونه د خپلو مړو سره یو ځای د میدانه وتلي او بیا د عافیت لاره خپله کړې ده. ملګرو، د دې نه مخته هم کله مغول، کله باطنیان، کله نصرانیان او د هغه رقم نورې مختلفې ډلې زموږ مقابلې ته راوتلي، خو موږ د هغوی د طوفانو سوړي وربندې کړي او د سخت زیان ورسېدو وروسته مو چوپ کړي او د هغوی حرص او هوس مو د خاورو سره خاورې کړی. هلکو خان چې خپل ځان یې نه ماتې خوړونکی ګاڼه او ستر ستر حکمرانان ترې په ویره او ترا کې وه، خو موږ ورته د الله تعالی په فضل داسې ماته ورکړه چې بیا یې دې لوري ته د راتلو ټولې هیلې له منځه ولاړې. خو که اوس د نوبه حکمران ډیویډ زموږ سره د ټکر کولو همت کړی، نو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د دې عیسوي حکمران حالات به هم د هغه ویلې سوي اوسپنې په څیر کړو چې هیڅ مددګار او مرستندوی ونه لري. زما ملګرو، د دې خبر د راتلو د مخه ما اراده درلوده چې د ټول لښکر سره یو ځای قاهرې ته ولاړ شم او هلته د تورنټایي د واده پروګرام لپاره ځان جوړ کړم، خو اوس مې خپله اراده بدله کړې ده. اوس به موږ د دې ځای د جنوب په لور مخ ته ځو. د سوسۍ په ښار کې به د یوې شپې لپاره تم کیږو. حسام الدین دې هلته د خپلو لښکرو سره د سوسۍ په ښار کې پاته سي او د خپلو جاسوسانو لخوا به دا خبره خپره کړي چې حسام الدین او امیر تورنټایي دواړه د خپلو لښکرو سره یو ځای همدلته د سوسۍ په ښار کې پاته سوي دي، تر څو د مغولو د ناڅاپي حملې څخه مخنیوی وکړل سي. زما ملګرو، امیر تورنټایي نه یوازې په مغولو باطنیانو او نصرانیانو کې مشهور دی، بلکې زموږ نور دشمنان ته هم ډیر پیژندل سوی شخصیت دی او دا نوم په هغوی کې د هیبت راویستو په خاطر کافي دی. کله چې مغول واوري چې تورنټایي او حسام الدین
د هغوی په مقابل کې دلته په سوسه کې د خپلو لښکرو سره یو ځای پړاو کړی، نو زما په اند به هغوی پر موږ باندې په حملې کولو کې حماقت ونه کړي. خو حقیقت دا دی چې زه غواړم یوازې حسام الدین په سوسه کې پرېږدم او د امیر سیف الدین او امیر تورنتایي سره یو ځای د قاهرې په لور ولاړ شم. هلته په قاهرې کې به موږ نه تم کیږو، بلکې د هغه ځایه به د خوراک څښاک ذخیرې له ځانه سره اخلو او د نوبې په لور به حرکت کوو او د ډیویډ تر مخه به پړاو کوو. زه هیله من یم چې ډېر ژر به ډیویډ ته سخته ماته ورکړو. له دې وروسته به یو ځل بیا قاهرې ته راځم او په قاهره کې به د تم کېدو په وخت کې د تورنتایي د واده کولو انتظام کوم. حسام الدین زویه، زه افسوس کوم چې ته به په دې واده کې د برخې اخیستو څخه بې برخې پاته سې. زه به د تورنتایي د واده کولو څخه څو ورځې وروسته بیرته د قاهرې څخه کوچ کوم او سوسۍ ته به راځم او د حسام الدین سره یو ځای به یو ځل بیا د مغولو په مرکزي ښار مراغه باندې حمله کوم. پخوا له دې چې د هلکو خان زوی اباقا خان په موږ حمله وکړي، موږ به پرې حمله کوو او د هغه ځواک به له منځه وړو. اوس ووایاست چې که چیرې ستاسې څخه کوم یو هم زما د دې پوځي پلان په خلاف وي او یا پرې کومه نیوکه ولري، نو په خلاصه توګه دې راته ووایي. سلطان رکن الدین تر لږ شیبې پورې چوپ و او خپلو سالارانو ته یې کتل، خو د هغوی څخه یې یوه هم د پلان په اړه کومه خبره ونه کړه. او دا د دې خبرې دلیل و چې د سلطان رکن الدین د عسکري پلان په اړه ټول سالاران موافق و. سلطان رکن الدین د خپلو سالارانو په دې موافقي خوشحاله سو او بیا یې وویل، زما ملګرو، که خبره همداسې وي نو بیا به سهار د سهارني خوړلو وروسته لښکر له دې ځایه کوچ کوي. حسام الدین به هم له موږ سره یو ځای وي. بیا به حسام الدین په سوسه کې د خپلو لښکرو سره پړاو کوي او موږ به د پاته لښکر سره یو ځای د قاهرې په لور ولاړ سو او بیا به د هغه ځای د نوبې په لور حرکت کوو. اوس نو تاسو ټول د سبا سهار د کوچ کولو لپاره خپل لښکر تیار کړي. د دې حکم سره سم ټول سالاران د سلطان رکن الدین د خیمې څخه راووتل. بل ورځ سهار کله چې تورنتایي د خپل مخ او لاس منځلو لپاره راپورته سو او د خیمې څخه بیرون راووت، نو هغه وخت ډیر حیران پاته سو چې د خپلې خیمې مخې ته یې 3 لاشونه وکتل. د هغه د خیمې څوکیداران پوره جدي او د تیارسۍ په حال کې وه. امیر تورنتایي ورغی او د خپلو څوکیدارانو څخه یې وپوښتل چې دوی څوک دي چې دلته وژل سوي دي. د هغه د خبرې په ځواب کې یوه وویل، دروند امیره، برایي ماښام دغه 3 کسان د مسلمانانو په لباس کې زموږ په لښکر کې راننوتي وه او غوښتل یې په تاسو حمله وکړي او له منځه مو یوسي. دوی 3 واړه پر تا باندې د حملې کولو لپاره ستا د خیمې خواته راغلي وه. کله چې موږ ترې پوښتنې وکړې نو دوی د ځواب ورکولو په ځای خیمې ته منډه کړه. موږ د دوی په دغه حرکت شکمن سو. موږ غوښتل چې په هغوی باندې حمله وکړو چې په دې وخت کې یو انقلاب راغی. دروند امیره، د شپې په تیاره کې د خیمې له لوري په دوی باندې داسې غشي راوورېدل چې زموږ د ورسېدو د مخه دا 3 واړه په ځمکه پرېوتلي وه. د دوی د وژلو وروسته یو غشی ستا د خیمې څنګ ته ولګېد چې یو کاغذ پکښې ایښول سوی و. غالب ګمان دی چې ستا په نوم به وي. د خپلو ساتونکو په دې انکشاف سره تورنتایي ټکان وخوړ او بیا یې وویل، هغه غشی چې کاغذ یې له ځانه سره درلود هغه اوس چیرې دی؟ د هغه په خبره یو ساتونکی ولاړی او هغه غشی د کاغذ سره یو ځای دلته ورته راوی او هغه یې تورنتایي ته ورکړی او ورته ویې ویل، دروند امیره، دا پیغام لکه څنګه چې دی هماغسې د دې غش سره یو ځای نښتی. موږ په دې خاطر خلاص نه کړ چې کیدای سي ستا په نوم کوم مهم پیغام وي. تورنتایي په ډیره بیړه هغه ټوټه چې دا پیغام شکتاو سوی و او د غش سره نښتی و خلاص یې کړی. پیغام یې ترې راوویست. څرنګه چې لا تر اوسه شپه تیاره وه نو تورنتایي د دې پیغام د لوست لپاره دننه خیمې ته ولاړی او همالته یې په خیمه کې هغه کاغذ خلاص کړی او د هغې په لوست یې پیل وکړ. په خط کې لیکل سوي وه، امیر تورنتایي، هغو خلکو چې تا ته زیان در رساوه ستا د ژوند ختمول یې غوښتل او یا یې غوښتل تا ته زیان در ورسوي، د هغوی ډېرې ما له منځه وړي دي. اوس د هغوی څخه یوازې 5 کسان پاته دي. که چیرې حالاتو له ما سره ملتیا وکړه نو هغه 5 به هم له منځه ویسم او تا به د خپلو دښمنانو څخه خوندي کړم. په یقیني توګه به ته اندېښمن یې چې زه به څوک یم، خو زه یوه بېوسه او مجبوره پیغله یم او ستا سره د مرستې او ستا له ساتنې په اړه مسؤلیت لرم. تورنتایي تر یو وخته پورې د خبدار ټکي په غور سره کتل، ترڅنګ یې په ډېر عجیبه توګه فکر هم کاوه او بیا یې له ځانه سره وویل، زه نه پوهېږم چې ته به څوک یې او ولې به زما د خوندیتوب لپاره دومره هلې ځلې کوې.
او یا دا چې چا به زما د خوندیتوب لپاره ګمارلی یې، خو ته هم هغه یې چې د سوسۍ نه بیرون دي په هغو باطنیانو غشي وورول چې غوښتل یې زما ژوند له منځه یوسي، او بیا دې زما د سترګو تر مخه د هغه غرنیو سیمو څخه تیښته وکړه او په خپل آس سپره سوې او زما سره د کتلو پرته ولاړې. کاشکې چې زه پوهېدی چې ته څوک یې، د کومو سیمو څخه راغلی یې، چیرې بیرته ستنیږې. کاشکې چې زه په دې هم پوهېدی چې ته به څه نومیږې او زما سره څه اړیکې لرې، زما د کومې نیکۍ په بدل کې زما څخه دفاع کوي او زما د خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي. تر دې ځای د خبرو کولو وروسته ترنتایي خاموشه سو، بیا یې په لاس کې نیولی کاغذ قط کوي او په خپلو کالیو کې کښېښود. بیا د سهار د لمانځه لپاره د خپلې خیمې څخه رابیرون سو. په همدې ورځ سهار د ناشتې کولو وروسته سلطان رکن الدین د خپلو لښکرو سره یو ځای د قاهرې په لور روان سو. په لاره کې حسام الدین د خپلو لښکرو سره یو ځای هلته په سوسه کې پرېښودی او په خپله د خپل پاته لښکر سره یو ځای قاهرې ته ولاړی. یوه ورځ سهار وختي اولیاس خپلې حویلۍ ته راننوت. ویې کتل چې اموس، رودا، سمیر او سپتنه ټوله په میلمستون کې ناست دي او په خپلو منځو کې خبرې اترې کوي. دوی څلور واړه لږ څه اندېښمن معلومېدل. اولیاس هم میلمستون ته راغی او د اموس تر څنګ کښېناستی. د هغه د کښېناستو نه لږ شیبه وروسته اموس په خبرو پیل وکړ او ویې ویل: مشره، لکه څنګه دي چې تیر ماښام ماته څرګنده کړې وه چې سلطان رکن الدین به د خپل لښکر سره یو ځای د شپې په نیمایي کې ښار ته راننوځي، نو ما هیله درلوده چې ترنتایي به هم د سلطان رکن الدین سره یو ځای ښار ته راځي. په دې خاطر نن سهار وختي زه د ترنتایي حویلۍ ته ورغلم. غوښتل مې د هغه سره ووینم او بیا یې له ځانه سره دې خواته راولم، ځکه چې دا د رودې غوښتنه وه. خو کله چې حویلۍ ته ورغلم نو ناهیلې سوم. هلته په حویلۍ کې د ترنتایي خادم او د هغه ښځه ناسته وه، خو ترنتایي نه و راغلی. کله مې چې د هغه میړه او ښځې څخه د ترنتایي په اړه وپوښتل نو هغوی خپله بېخبري وښوله. نو په دې خاطر زه اندېښمن او پریشانه بیرته خپلې حویلۍ ته راستون سوم. آیا تا ته د ترنتایي په اړه کوم خبر راغلی دی؟ د هغه د دې پوښتنې په اړه بوډا اولیاس خپله اوږه پورته کړه او ویې ویل: اموسه زویه، ستا اندازه بالکل صحیح ده. ترنتایي په رښتیا هم په خپله حویلۍ کې نه و او نه یې حویلۍ ته راتګ اړین دی. ګوره اموسه، د نوبع عیسوي حکمران ډیوډ د سلطان رکن الدین په مملکت باندې یرغل راوړی او په سرحدي سیمې کې یې ډیره تباهي پیل کړې ده. سلطان رکن الدین ته همدا خبر د باطنیانو د له منځه وړو په وخت کې ورسېدلی دی. په دې خاطر د نوبه د صلیبي حکمران ډیوډ د له منځه وړو لپاره سلطان رکن الدین د شمال په لور حرکت کړی. په یقیني توګه به هغوی په نیمه شپه قاهرې ته راغلي وي، خو نه سلطان رکن الدین خپل قصر ته تللی او نه ترنتایي خپلې حویلۍ ته راغلی. امیر سیف الدین او نور سالاران هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه سوي، بلکې ټول لښکر د بیرون څخه خپلې لښکرګاه ته تللی او د هغه ځایه د خوراک، څښاک او وسلو ذخیرې اخیستي او د سهار د لمانځه وروسته بیرته د قاهرې څخه وتلي او د نوبه په لور یې کوچ کړی. امیر ترنتایي او امیر سیف الدین هم ورسره ملګري دي. په دې خاطر کله چې سهار ته د ترنتایي حویلۍ ته ورغلی یې نو ترنتایي به هلته نه و راغلی. ویل کیږي چې د زړه کلا هم ډېر عجیبه کلا وي. د اولیاس دې خبرو د رودې د زړه په کلا باندې عجیب اغېز وکړ. د دې څرګندونو څخه داسې ډاګیزه سوه چې په هغې د لیونتوب هوا لګېدلې وه. هغه پیغله چې د دنیا د بهارونو پرته یې نور څه نه ولیدلي اوس د مینې په غم کې رانغښتې او ډوبه سوې وه. د نوبې په لور د امیر ترنتایي دغسې تلل او د رودې سره نه کتل روده په یو ډول کشمکش کې پرې ایستلې وه. د هغې سترګې د جدایي په غم کې نالانه او پریشانه وې. داسې معلومېده لکه د زهرو جام چې یې څښلی وي او جسم یې د روح نه د جدا کېدو په لور روان وي. مړه ژوند یې او د اوښکو ډکې سرې سترګې ټیټ سر ناسته وه. تر لړزنډه په کمره کې چپه چپتیا وه. اموس بیچاره خپلې لور ته په ډېر غور کتل او د هغې لمحه په لمحه بدلېدونکي حالت یې کتی. د همدې پریشانیو او اندېښنو په حال کې بوډا اولیاس په خبرو پیل وکړ: زما بچانو، د یو مجاهد ژوند هم ډېر عجیب او غریب شانتې وي. کله هغه د خپل قوم د ناجي په څیر د هغوی مخ ته راځي او هره لحظه د فاصلو په رالنډولو د یوه توپان په څیر ثابتیږي او د خپل قوم او ولس له یاده وتلي یادونه د خپل میړانې او شجاعت له مخې په خوشحالیو بدلوي. او کله هغه مجاهد د ډوبې سوي کښتۍ څیرې کړل سوي بادبان سره یو ځای د توپاني څپو څخه په رایستلو د خپل قوم مخې ته راځي او د خپلې وینې هغه اخري څاڅکی هم په خپل قوم زاروي او د خپل همدغې عمل له مخې د قوم او ولس د بچانو په کورونو کې رونق او د هغوی څخه د ذلت او مجبوري د لرې کولو رون سباون رامخته کوي.
زما بچانو تورنتایي یو مجاهد شخصیت دی. د هغه په ژوند کې زړه راښکنه هم ستا، غم او الم هم ستا، پسرلی هم ستا او خزان هم. ځکه هغه خپل ځان خپل قوم ته وقف کړی. په دې خاطر هغه د خپل قوم او ولس په غږ خپل هر ذاتي کار او روزګار پرېږدي او هغه ته ترجیح ورکوي. دا یوازې تورنتایي نه دی، بلکې سلطان رکن الدین، امیر سیف الدین، حسام الدین او نور سالاران هم همدا ډول دي. زه به تاسو ته دا هم ډاګیزه کړم چې د خپل لښکر سره د قاهرې ښار ته د راننوتلو وروسته سلطان رکن الدین په خپله هم خپل قصر ته نه دی ورغلی او نه یې خپله ښځه او کوچنیان لیدلي. امیر سیف الدین او نور سالارانو هم همداسې کړي. امیر تورنتایي هم خپلې حویلۍ ته نه دی راغلی، بلکې د شپې اخیرې برخه یې د خپل لښکر په تیارولو کې هم هلته په لښکرګاه کې تېره کړې او بیا له سهار د لمانځه وروسته د دښمن په لور کوچېدلی. په دې لړ کې موږ ته د امیر تورنتایي څخه کومه ګیله او شوکه کول پکار نه دي. هغه څه چې هغه کړي هغه د هغه د قوم غوښتنه او د هغه د منصب اړتیا وه. تر دې ځایه د خبرو وروسته کله چې اولیاس خاموشه سو نو اموس په خبرو پیل وکړ. مشره اولیاسه، موږ خو د رودې او امیر تورنتایي د واده پروګرام نیولی و او خپلو ټولو پیژنګلو او خپلوان ته مو په دې اړه خبر هم ورکړی و. اوس چې دا پروګرام د تعطیل ښکار ګرځېدلی نو آیا موږ به دې ټولو خلکو ته خجالت نه سو؟ اولیاس پرې راټوپ کړ او ویې ویل اموسه زه ستا د خبرو سره موافق یم، خو موږ به د هیڅ ډول خجالت سره مخ نه سو. موږ به خلکو ته بیرته خبر ورکړو چې د رودې او امیر تورنتایي د واده پروګرام په دې خاطر وځنډېد چې د مملکت په پولو د نوبي حکمران حمله کړې او امیر تورنتایي د سلطان سره یو ځای د مملکت د سرحدونو څخه د دفاع په خاطر هغه لوري ته تللی. زما خبره له ځان سره یاد ساته چې دلته د قاهرې په ښار کې چې څومره پیژنګلویان دي او موږ دې پروګرام ته رابللي د هغوی څخه یو به هم نه موږ ملامت کړي او نه به له موږ څخه کومه ګیله او شوکه وکړي او نه به د دې پروګرام په ځنډېدلو باندې کومه نیوکه وکړي، بلکې برعکس به هغوی د خوشحالۍ او ویاړ احساس وکړي چې امیر تورنتایي خپل شخصي کار پرېښی او د قوم او ملت غږ ته ترجیح او غوروالی ورکړی دی. د خپل نیکه اولیاس دې خبرو روده لږ څه راژوندۍ کړه. بیا یې خپل پلار اموس ته مخ کړ او ورته ویې ویل ای پلار جانه، مجاهد د رڼا د وړانګو د واګو نیونکی، د خاورې ساتونکی او په سرې او ګرمې ځمکې د جرأتونو او میړانو ښکارندوی وي او امین اوسي. مجاهد د خپل ولس او ملت لپاره د ښار دیوال او د هغوی د ګوټو ساتونکو او پاسبان اوسي. مجاهد د خپل ولس او د خپل قوم د دشمنانو لپاره د اور لمبه وي، د خپل هیواد د خاورې سپک نظرو ته راوتلې توره او د دشمن د سرکشیو په وړاندې سینه سپر ولاړ وي. ای پلار جانه، امیر تورنتایي هم د همهغو مجاهدینو له ډلې څخه دی. د خپل واده پروګرام په ځنډولو کې که هغه د خپل ولس او قوم په غږ او د هغوی څخه د دفاع په خاطر د نوبې په لور تللی نو د هغه دا کار نه یوازې د هغه د منصب په مطابق دی، بلکې د قوم او ملت د خدمت غوښتنه هم ده چې هغه د قوم او ولس خدمت ته په خپل ذاتي کار ترجیح ورکړي. ای پلار جانه، زه د امیر تورنتایي دغه کار او دغه اقدام ته سلام وړاندې کوم. کاشي هغه د دې ځای د تلو څخه د مخه له ما سره یو ځل کتلی وای، نو ما به مسکی خوله هغه ته د نوبې په لور د تلو اجازه ورکړې وای، د هغه وسله به مې پاکه کړې وای او د هغه آس به مې زین کړی وای او د هغه لپاره به مې ضروري شیان ټول برابر کړي وای. ای پلار جانه، موږ د امیر څخه هیڅ شوکه او شکایت نه لرو، بلکې موږ ته د هغه په ذات ویاړ او فخر کول پکار دي. د رودې په دې بدل سوي حال د هغې پلار هم خوشحاله او ډاډمن سوی و. بیا یې وویل لوري، که چیرې ستا اند همداسې وي نو واوره چې زه هم د امیر تورنتایي څخه کومه شوکه او ګیله نه لرم. ما خو ستا د حال په کتلو سره د هغه څخه شوکه او شکایت کاوه او که نه په موسی او داود علیهم السلام سوګند چې امیر تورنتایي چې کوم قدم اخیستی دا د هغه د منصب او مقام غوښتنه او تقاضا هم ده او هغه د همدغو غوښتنو د پوره کولو په لور یو ډیر نیک قدم پورته کړی. ګوره لور جانې، اوس چې ټولې ګیلې شوکې له منځه ولاړې او ټولو د امیر تورنتایي په اړه د هغه د نیک قدم ستاینه وکړه نو موږ لوږې اخیستي یو. که خوراک څښاک تیار کړې تر څو د خوراک څښاک وروسته خپلو دندو ته وخوځېږو. د اموس په دې خبره روده په خندا سوه، پورته سوه او ویې ویل چې زه به همدا اوس خوراک څښاک تیار کړم. سبتونه هم د خپل لمسۍ سره روانه سوه. په داسې حال کې چې اولیاس، اموس او سمیر هملته په میلمستون کې په خبرو کې مشغول پاته سول.
سلطان رکن الدین په ډیره چټکۍ سره د خپل لښکرو سره یو ځای د خپل هیواد د هغو جنوبي سیمو په لور روان و چیرې چې د نوبې صلیبي حکمران ډیویډ خپله کړنه پیل کړې وه. کله چې ډیویډ په دې خبر سو چې د مسلمانانو سلطان رکن الدین د خپل یو ستر لښکر سره یو ځای د هغه د ځپلو لپاره دې لوري ته روان دی، نو خپل لښکر د سلطان رکن الدین د هیواد په یو سرحدي صحرایي سیمې کې ځای په ځای کړ. سلطان رکن الدین ته هم خپلو جاسوسانو د نوبې د حکمران او د هغه د لښکرو په اړه شیبه په شیبه معلومات ورکول. په دې خاطر سلطان رکن الدین د ډیویډ حکمران د لښکر په مقابل کې د رارسېدو په اړه ځنډ ونه کړ، او په همهغه ځای کې چې ډیویډ خپل لښکرې ځای په ځای کړي وې، سلطان رکن الدین هم خپل لښکرې د هغوی مخامخ ځای کې ځای په ځای کړي. دغو دواړو لښکرو په دې صحرا کې نږدې 2 ورځې یو د بل په مقابل کې پړاو کړی و. معلومه نه ده چې ډیویډ به د کومو اندېښنو په خاطر د خپل پوځ جنګي لیکې جوړې کړي وې. سلطان رکن الدین هم د خپل لښکر صفونه جوړ او سم د لاسه د ډیویډ د لښکرو د لیکو تر مخې ودرول. سلطان رکن الدین خپل لښکر په 3 برخو ویشلی و. یوه برخه یې چې د لښکرو په منځنۍ برخه کې وه د خپله ځانه سره وساتله، او بله برخه یې امیر سیف الدین ته او درېیمه یې امیر تورنتایي ته ورکړه. په دې توګه د خپل لښکرو د لیکو د جوړولو نه وروسته سلطان رکن الدین په خپل آس سپور سو او د دشمن له لوري یې د کوم عکس العمل هیله درلوده. د بله اړخه د نوبې د صلیبي حکمران په لښکرو کې لا تر اوسه هم د جنون او لیونتوب په څیر کیفیت موجود و. په دې وخت کې د جنگ ډولونه او افریقایي دیلارونه په پوره ځواک سره وهل کېدل چې د همدې ډول او دیلار د ډبولو څخه په میدان کې هنګامې جوړې سوي وې. د سلطان رکن الدین سر راټیټ سوی و او په ډیرې عاجزۍ سره یې دعاوې کولې او د الله تعالی په دربار کې عذر او نیاز کاوه. الهي ستا د دین د دغه دشمن په مقابل کې زما او زما د لښکرو ملاتړ وکړه. الهي هم ته یې چې سپوږمۍ د تورې تیارې څخه راکاږې، او هم ته یې شپه د ورځې څخه راباسې، او هم ته پوهان او لیدلوري د رڼاګانو په دهلیز کې دروې. د دعاګانو د کولو او د عذر او نیاز وروسته سلطان رکن الدین خپل سر راپورته کړ، په خپل آس نیغ کښېناستی او سترګې یې د دشمن په لور ورواړولې. د هغه ښي او چپ لوري ته سیف الدین او تورنتایي هم تکړه او غښتلي ولاړ وه او د دشمن نقل او حرکت یې څاره. د بله اړخه د نوبې د صلیبي حکمران ډیویډ لښکر هم په پوره زور او ځواک کې ولاړ و. هغوی چې د سلطان رکن الدین په غیاب کې د هغه د سلطنت په سرحدي سیمو کې تباهي او بربادي جوړه کړې وه او هیڅوک یې هم خنډ سوی نه و، نو همدې خپل سریو د هغوی عزم کې ځواک راویستی و. د همدې جوش او خپل سریو نه ډک حالت کې صلیبي حکمران ډیویډ خپلو ځواکونو ته د جنګ کولو حکم وکړ، او هغوی هم لکه د وحشي حیواناتو په څیر د سلطان رکن الدین په لښکرو راپرېوتل. د نوبې د حکمران په مقابل کې سلطان د خپل جنگ نقشه او پلان بالکل بدل کړی و. هغه خپل ځواکونه یوازې دفاعي حالت ته پرېښول، او څنګه چې د صلیبي ډیویډ لښکرو حمله وکړه، نو سلطان رکن الدین هم د تکبیر غرور ماتونکی غږ پورته کړ، او دا غږ د سیف الدین او تورنتایي په لور د حملو کولو اشاره وه. د تکبیر د غږ وروسته سلطان رکن الدین د خپلې برخې د لښکرو سره یو ځای مخته ولاړ او د صلیبي ډیویډ د لښکرو په منځنۍ برخه یې هجوم ورویست. د سلطان رکن الدین د حملې سره سم امیر سیف الدین او امیر تورنتایي هم د خپلو لښکرو سره د ډیویډ د پوځونو په کیڼ او ښي اړخ باندې هجومي یرغل پیل کړ. د دواړو غاړو د لښکر د ټکر څخه د صحرا د میداني برخه د مرګونو وینو او قتلونو نه په ویره کې سوې وه. د خپل ځوابي حملې له مخې سلطان رکن الدین او د هغه سالارانو د ډیویډ د لښکرو د مړو د لاشونو انبارونه ولګول، او د ډیویډ هغه لښکر چې لږ موده مخته د اسلامي سلطنت په سرحدي سیمو کې پرته له کوم خنډ تباهي او بربادي خپره کړې وه، او د همهغې له مخې یې حوصلې سترې سوي وې، د سختو ناهیلیو سره مخ سول. کله چې هغوی د سلطان رکن الدین د لښکر